ذبیح الله مجاهد ویلي نور هیوادونه دې موږ ته د ژوند کولو بڼه نه راښیي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت د امریکا متحده ایالاتو سره دوحه کې کړې ژمنې پر ځای کړي دي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ د جولای په 22مه د چنګاښ په 21مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون پنجشنبې خبریالانو ته وویل ترڅو چې طالبان د امریکا متحده ایالاتو او افغانانو غوښتنو ته پام ونه کړي متحده ایالات به له هغوی سره اړیکې ونه ساتي. د ښاغلي پرایس په وینا له القاعده شبکې سره اړیکې قطع کول، له تروریزم سره مبارزه او د ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو څخه سیاسي غوښتنې دي. نوموړي زیاته کړې چې د نجونو پر مخ د شپږم پورته ټولګۍ پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته پام کول، ښځو ته د کار اجازه ورکول او هغو افغانانو ته چې غواړي له دغه هیواد څخه ووځي اسانتیاوې برابرول له طالبانو څخه د افغانانو اساسي غوښتنې دي. هغه همدارنګه ویلي چې طالبانو له خپلو خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي ترڅو چې طالبان دې غوښتنو ته پام ونه کړي د امریکا متحده ایالات به له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې او جوړجاړی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت ویان د تیر په شان یو ځل بیا ویلي چې اسلامي امارت د ټولو وګړو شرعي حقوقو ته ژمن دی. هغه ویلي همدا ډول د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ټولو شرعي حقوقو ورکړې ته هم ژمن دی. په افغانستان کې د ښځو او نارینه لپاره د نورمال ژوند او امن فضا جوړه شوې ده او د ټولو اقلیتونو حقوق محفوظ دي. نور په افغانستان کې د نظام او د ژوند نورو چارو څرنګوالی د افغانانو مربوط مسایل دي. ښاغلی مجاهد ویلي چې لکه څرنګه چې د طالبانو حکومت نه غواړي د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، همدارنګه له نورو هیوادونو هم ورته تمه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او موږ ته د ژوند کولو بڼه راونه ښیي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګي بند شوي او د ښځو په وړاندې د کار ساحه هم محدوده شوې ده. طالبانو د 1401 تعلیمي کال د پرانیستې په ورځ ویلي وو چې د نجونو تر شپږم پورته ټولګي به تر امر ثاني پورې تړلي وي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.